السلام علیکم دوستانو. آیا تاسو په ټیک ټاک کې بل څوک نشئ فالو کولی؟ همدغه ستونزه مې د ټیک ټاک کمپنۍ سره شریکه کړه. په ایمیل کې مې ورته ولیکل چې زه ولې نشم کولی بل څوک فالو کړم. تقریبا څو ورځې وروسته یې جواب راکړ. دغه یې جواب دی. دوی ما ته ایمیل راواستاوه. په ایمیل کې لیکلي وو چې په موقت ډول ستاسو د فالو کولو آپشن غیر فعاله دی او د دې د حل دپاره یې درې لارې پیشنهاد کړلې. یو، لومړی دا چې زه باید په مقرر ډول د فالو بټن څخه استفاده ونه کړم. دوهمه دا چې زه باید وګورم چې په ټیک ټاک کې مې کومه غیر معمولي او یا شکمنه کړنه نه ده ترسره کړې. او دریم دا چې آیا زما په موبایل کې دغسې کوم شکمن اپلیکیشن شته چې مقصد یې د وي پي این او داسې نورو اپلیکیشنونو څخه دی. که څه هم دغه ایمیل د ما دپاره قناعت بخشه نه و، ځکه ما خو چې خپل اکاونټ چک کړلو کومه غیر معمولي کړنه مې هم نه وه ترسره کړې. موبایل کې مې هم داسې اپلیکیشن نشته چې د دې سبب وګرځي تر څو زما د ټیک ټاک د فالو آپشن غیر فعاله کړي. او اوله ستونزه فکر کوم اول پیشنهاد یې پر ځای و، ځکه موږ او تاسو ټول چې دغه نوی ټیک ټاک جوړوو فالو آپشن څخه استفاده کوو، کوشش کوو نوي ملګري ځان سره فالو کړو. نو تر دې دمه کومه د حل لاره نه ده پیدا شوې. وګورو چې وړاندې کومه د حل لاره ورته پیدا کېږي که نه.